که دعا وای دعا ده، که جړا وای جړا ده. نو دعا خلک د خالق نه کوي، د خپل رب نه دعا کوي. د دې مطلب دا شو چې غني خان په دې پلوشه کې خپل خالق ته مخاطب دی. نو که ته وایې چې دا زه چې کومې خبرې کوم دا دعا ده، نو بس دعا ده. او که ته وایې چې دا جړا ده، فریاد دی، نو دا فریاد دی. خو دا کږي وږي مې زده نور هېڅ نه دي زده زما، ځکه چې زما خبرو کولو انداز دا دی، دغه شان کږي وږي خبرې کول لکه تا ته لګیا یم، تا ته دعا کوم، تا ته فریاد کوم، جاړم درته، هم تا ته وایم، خو خبرې کږي وږي کوم ځکه چې زما هم صرف دغه زده دي. او هغه کږي وږي خبرې څه دي؟ ته د حسن دریابونه، زه یوه ذره تیاره یم، دا زما او ستا به څنګه شي دوستي او یارانه. نو د حسن دریابونه هغه دریاب لا محدودي، یو تشبیه ورکړی شوه خالق له د حسن د دریاب سره. او زه انسان غني خان، زه انسان یوه ذره تیاره یم. ذره تیاره ځکه چې دا انسان د یوې ذرې خاورې نه دی، یوې ذرې خاورې نه جوړ دی. او خاوره چې دا هغه مجاز دی، فانی څیز دی، مجازي څیز دی. او خالق چې دی محبوب دوست غني خان چې جوړول غواړي، او خالق غواړي هم د انسان نه دا وایي ته زما سره دوستي وکړه. نو غني خان ورته وایي چې لکه زه مجاز یم، ذره خاوره یم، او ته د حسن دریابونه یې، دا زما او ستا به څنګه شي دوستي او یارانه، زما او ستا څنګه کېدی شي که نه. دا خبره نور مفکرین هم کوي، لکه د انګریزي شاعر ویلیام بلیک چې وایي که نه، وایي And Father, how can I love you or any of my brother more? I love you like the little bird that picks up crumbs around the door. مطلب وایي زه ستا سره دومره محبت کولی شم، څومره محبت چې یو چنچڼه، یو مرغۍ د دانې سره کولی شي. ځکه چې چنچڼه وړوکي ده، د هغې ذهن وړوکی دی، د هغې حیثیت وړوکی دی، نو په دې وجه هغه د وړې دانې سره محبت کوي. دغه شان غني خان چې دی، غني خان یو انسان دی، او د ده رب چې دی هغه د نور او حسن دریاب دی. نو غني خان ورته وایي چې زما او ستا د دوستي چې ده، نو داسې ډېره عجیبه او ګرانه شان ده.